اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د شرخیل صاحب د ادریس خان ډیر زیاته شکریا ادا کوم چې موږ ته مقرره کړله. غزل ده چې لا مې وشړل دره لا مې یار کا، لا مې وشړل دره لا مې یار کا، د ژوندون بیړه مې آر او لا یې پار کا، او کور ته ګډ شوې پټ شوې یاره زړه مې وایي چې دا دنګ دنګ دیوالونه د مسمار کا، او سرګردان د کلی لارو کې ګرځېږم، سرګردان د کلی لارو کې ګرځېږم، لیونای د کړم رقیبه خدای دې خوار کا، او دروازه د میخانې بکړم در ماته، دروازه د میخانې بکړم در ماته، ساقي خلاصه میخانه که ما خمار کا، او زه جنون لکه خزان چې بوټی وچکي، زه جنون لکه خزان چې بوټی وچکي، راشه یاره ما تازه که جوړ بهار کا. او شرخیل صاحب دا یو بل غزل ده، دومره مضبوط لکه د غره په کار دی، دومره مضبوط لکه د غره په کار دی، د حق خبرې له سم زړه په کار دی، او ما په لونګۍ پښتونه مه غولوه، کردار دې هم د پښتانه په کار دی، او جانان مې ویل چې تا نه خرې واخیستې، نور درته غم د بلتانه په کار دی، او چې کله مړ شم بیا دې نه رادرومي، ما ته جانان په ژوندانه په کار دی. او مونږ پښتنو له نن سبا جنونه، مونږ پښتنو له نن سبا جنونه، د ګوګبورو غوندې لیوه په کار دی. ډېره مهرباني شرخیل صاحب.